پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملا برادر عبدالغني ته زنګ وهلی و. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. چې د طالبانو د قطر روایان سهیل شاهین داسې وایي: نن مازدیګر د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له محترم ملا عبدالغني برادر سره 15 دقیقې تلیفوني خبرې وکړې. محترم ملا برادر اخوند ورته وویل که د امریکا متحده ایالات له موږ سره په شوي توافقنامه عمل وکړي نو په راتلونکي کې به مثبتې دوه اړخیزې اړیکې ولرو. ملا عبدالغني برادر زیاته کړه: تاسو له افغانستان څخه د خارجي ځواکونو په وتلو او راتلونکو مثبتو اړیکو کې له قاطعیت څخه کار واخلئ او چاته اجازه مه ورکوئ چې په دې اوږده جګړه کې مو ښکیل وساتي. د هیواد خپلواکي او په خپل هیواد کې د خپلې خوښې حکومت جوړول د افغان ولس مسلم حق دی. د امریکا ولسمشر ټرمپ وویل: خوشحاله یم چې تاسې سره خبرې کوم. تاسې قوي خلک یاست او ډیر ښه هیواد لرئ او زه پوهیږم چې تاسې د خپلې خاورې لپاره جنګیږئ. موږ 19 کاله هلته وو او دا ډیره اوږده موده وه. اوس له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د ټولو په ګټه دي. دا هغه ټویټونه وو چې د طالبانو د قطر روایان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي وو. نو د داسې نورو نویو معلوماتو لپاره زموږ دغه چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.